حدیث ته د عباد ابن تمیم هغه دا روایت نقل کړي د عبدالله ابن زید ابن عاصم المازني رضی الله عنه وشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړی شو، یعنی چا دا شکایت پیغمبر له راوړو، چا ورته وکړو. دلته داسې نه دي ویلي چې چا کړی دی، خو چا وکړو. نور روایتونه معلومیږي چې دا په خپل عبدالله بن زید دی رضی الله عنه، هغه په خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل. شکایت ته څه دی؟ یعنی داسې ورته ښکاري چې په دې مانځه کې د ده اودس مات شو، یعنی دا سوچ دته په مخه راځي په مانځه کې چې یاره که څه مانه په دې مانځه کې څه لاړو، یا هوا یا تشو میچازو ساس کې یا یې څه چل وشو، دته دا مرض دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ناشنا علاج وښود او په دې سره ټولې مسلې حل کېږي. وی لا ینصرف، دی به د مانځه نه نه وځي په وهمونو په پالتو سوچونو، او صرف دا چې یاره کیدی شي صحیح په کیدی شي میدی شي باندې دا قصې نه ثابتېږي. حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، تر څو پې اواز نه یې لګېدلی یا پې بین نه یې لګېدلی. دلته دا مطلب نه دی چې یعنی لازم به دې ته پروت دی چې بین پې ولګي یا اواز پې ولګي. معنه دا ده چې څو پورې یقیني درته پته نه دی لګېدلي چې دا اودس مات شوی دی، یقیني. او دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی. دی حدیث کی غټه قاعده بیان شو، د دین غټه مسله بیان شو. هغه دا چې بنیاد هغه ته په شک باندې نشي ګډوډ کولی. دا شک چې دی دا اصل مسله ستا نشي ګډوډه کولی چې څو پورې یقیني خبره نه راغلی. کوم چې سړی په منځ کې ودرېدو او په خېټه کې یعنی دا ګیس یا دا هوا دننه ځي راځي او د هغې د لاسه د په خېټه کې څه قړلار کېږي یا څه اوازونه، یاره کیدی شي او زما اودس مات او کیدی شي، په کیدی شي کار نه کېږي. تا ته شریعت مسله اسانه کړه چې څو پورې یقیني یو کار نه وي شوی، ستا اودس صحیح دی.